بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. رموز اوقاف د وقف علامات دریمه برخه. دا موږ سره د رموزي اوقاف د وقف علاماتو دریمه برخه ده، اخیری برخه ده. دی ویډیو باندې به ان شاء الله زمونږ او تاسو دغه تجوید دغه لړۍ چې کومه ده دا به ختمیږي او دغه ویډیو سره مکمل وګورئ ان شاء الله. په دې کې به تاسو لپاره مفید معلومات وي. عین د رکوع علامه ده. عین دا د رکوع څخه اخیستل شوی دی. کله چې رکوع په کوم آیت ختم شي نو وړوکی عین یې پر سر لیکل کیږي. کله چې د آیت پر سر باندې عین لیکل شوی وو نو دې معنا دا ده چې پر دغه آیت باندې رکوع ختم شوله. به دغه عین باندې څه عددونه لیکل شوي وي چې هغه اوس وایو. عین د پاسه هم عدد لیکل شوی وي، منځ کې هم وي او لاندې هم وي. پاسه چې کوم عدد ور باندې لیکل شوی وي دا د صورت د رکوع ښودنه کوي چې مثال دغه د صورت څومره رکوع ده. مثال سورت یوسف یا سورت یونس یا سورت توبه د دغه سورتونو دا څومره رکوع ده نو چې پاس ور باندې دوه لیکلي وي دغه صورت دویمه رکوع ده. که درې ور باندې لیکلي وي دریمه، که یوې ور باندې لیکلي وي اوله، پنځه ور باندې لیکلي وي پنځمه. منځ کې چې کوم ور باندې لیکلي وي لکه دلته چې 15 لیکلي دي د همدې رکوع آیتونه دا ښایي چې آیا دغه دویمه رکوع چې کومه تلاوت شوه دغه رکوع کې څو آیتونه وو، 10، 15، 3، 6، 1، څو. لاندې هم عدد ور باندې لیکل شوی وي لکه په دې کې چې 12 لیکل شوی دی. د سپارې رکوع یعنی اوله سپاره یا دویمه یا پنځمه یا لسمه یا شلمه د دغې سپارې څویمه رکوع ده 12مه رکوع ده، اوله رکوع ده، پنځمه رکوع ده، څویمه رکوع ده. صحیح ده؟ هیله کوم چې په دې باندې به هم پوه شوي یاست. الربع تاسو به لیدلي وي په هره سپاره کې ربع، نصف او ثلاثه دغه درې کلمې په غاړو کې ورته لیکلي وي. ربع دا د څلورمې برخې معنا ورکوي. یو پر څلور مطلب په څلور کې یوه برخه تلاوت شوه او وویل شوه. النصف دا د نیمۍ برخې معنا ورکوي یعنی 2 پر څلورو برخو کې 2 برخې تلاوت شوي. الثلاثه دا د درېمې برخې معنا ورکوي یعنی 3 پر څلورو کې 3 برخې تلاوت شوي، یوه برخه پاتې ده چې کومه سپاره ور باندې ختمیږي. الجزء برخې ته وایي. کله چې سپاره شروع کیږي نو د هغو سره همدا کلمه او عدد هم لیکي لکه الجزء 2 یا الجزء الثاني یعنی دویمه برخه یا دوهمه سپاره. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره تجوید شلمه ویډیو اخري ویډیو همدغه شان ډیر زیات معلومات موږ تاسو ته وړاندې کړو. کومو ملګرو کومو کسانو چې دغه ویډیوز نه وي کتلي هغوی د کوشش وکړي چې شل ویډیوز دي، شارټ لنډې ویډیوګانې دي. تاسو کوشش کوئ چې دغه شل ویډیوز سره مکمل وګورئ او انشاءالله کوم کسان چې هغو په تجوید کې مشکلات وي هغه به انشاءالله په دغه ویډیوګانو سره پوره حل کیږي. نو ستاسو د دعاګانو په هیله ذبیح الله زربوز.